बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. زه د الیاس خلیل او د وقار مننه کوم چې هغه دلته زما ځای ته راغله، چونکې دا زما کشران دي او ماته د یو څو غزلو ریکارډ کولو بلکې حکم راکو. بالکل زه د هغې زما کشران دي، د هغې حکم به سر په سترګو منم. او زه چونکې ما چې کومه شاعري ده خو په کتاب کې چاپ ته نوره هم ډېره زیاته پرته ده، خو بهرحال نوي څو غزلې به دوی ته ووایم. نو بس که ستاسو اجازت وي نو زه به انشاءالله تاسو ته دا یو غزل دی چې هر یو ارمان میں پسلگو دے زتر مخڑاؤ، ہر یو ارمان میں پسلگو دے زتر مخڑاؤم، لما خپدے پگیلو دے زتر مخڑاؤم، او پتندکونو تر دے دما خورا ورسیدم، پتندکونو تر دے دما خورا ورسیدم، بیدما تن په پریوتو دی زتر مخړاوم. او چې لیونی به یې په لارو کې په کاڼو ویشتل، چې لیونی به یې په لارو کې په کاڼو ویشتل، هغه د ګټو په ویشتو دی زر تر مخه اړوم. چې لیونی به یې په لارو کې په کاڼو ویشتل، هغه د ګټو په ویشتو دی زه ترې مخ اړوم. او چا چې په ما د ژوند سپرلي تل په عذاب تیر کړي، چا چې په ما د ژوند سپرلي تل په عذاب تیر کړي، ولاړ په منځ کې د لمبو دی زه ترې مخ اړوم. او چا چې ټول عمر مې د مینې سپکاوی کړی دی، چا چې ټول عمر مې د مینې سپکاوی کړی دی، راته اخته سر په توبو دی زه ترې مخ اړوم. او عقابه خپل تکبر وس پسې په خپله غاپي، عقابه خپل تکبر وس پسې په خپله غاپي، نن چې پسیر د لیونو دی زه ترې مخ اړوم. زه کو شعرونه لیکم، زه کو شاعري کومه، زه کو شعرونه لیکم، زه کو شاعري کومه، زه د خپل پن په زور د ژبې ابیاري کومه. او زه کو هر څه کوم د ژوند د تېرېدو دپاره، زه کو هر څه کوم د ژوند د تېرېدو دپاره، خو زه د خپل کلتور پالنه ضروري کومه. زه کو هر څه کوم د ژوند د تېرېدو دپاره، خو زه د خپل کلتور پالنه ضروري کومه. او زه د حلال رزق لټون کوم د ژوند په لاره، زه د حلال رزق لټون کوم د ژوند په لاره، زه کلیګیا یم د مودونه مزدوري کومه. او په خوددارۍ کې سر د لوړ علم نه پورته ساتم، په خوددارۍ کې سر د لوړ علم نه پورته ساتم، خو په یارۍ کې یار ته هر وخت زاری کومه. او څوک چې زما په حق ډاکه غورځوي حق یې ګڼي، څوک چې زما په حق ډاکه کوي، څوک چې زما په حق ډاکه غورځوي حق یې ګڼي، زه د خپل حق دپاره خوی د ازمري کومه. او ټیک ده چې هر وخت به خاندم ټوکې وشتې به کړم، ټیک ده چې هر وخت به خاندم ټوکې وشتې به کړم، خو عقاب تل د زړه خبرې
تحریری کومه ډېر ښه دی سر ډېر ښه دی د زړه د کوره دې هم اوزي بیا څه ته ناست دی د زړه د کوره دې هم اوزي بیا څه ته ناست دی زما په درد چې نه خوږېږي اشنا څه ته ناست دی او هر یو ارمان مې ادیرې ته ځي په پټو سترګو هر یو ارمان مې ادیرې ته ځي په پټو سترګو د درد علاج چې نه لري مسیحا څه ته ناست دی او زمونږ په ښه بد چې ذره بره پروا نه لري زمونږ په ښه بد چې ذره بره پروا نه لري دا سړی وشړی دې لرې کړی دا څه ته ناست دی او زمونږ د کلي په خیرات کې غټه برخه اخلي زمونږ د کلي په خیرات کې غټه برخه اخلي په یوه ستړي کې هم نوي مولا څه ته ناست دی او ګلشن دې پرېږدي اوس مالیار ته چې ګلونه نشته ګلشن دې پرېږدي اوس مالیار ته چې ګلونه نشته تاله ترغا باغ کې وقابه بورا څه ته ناست دی چې د وخت د لوی فرعون مخکې ګویا شي چې د وخت د لوی فرعون مخکې ګویا شي د عظمت په معراج وخیږي موسی شي او تکبر چې له هر حده تیر شي تکبر چې له هر حده تیر شي نو عبرت د زمانې شي ابرها شي او د فکرونو تفاوت چې خیال کې راشي د فکرونو تفاوت چې خیال کې راشي نو د نوح او د کنان لارې جدا شي ارادې چې د اخلاص جامه کې وځي ارادې چې د اخلاص جامه کې وځي وارخطا ورتا قیصر او هم کسرا شي در مرجان یې د پیزار خزل اخکاری در مرجان یې د پیزار خزل اخکاری چې پاتح شي بت شکن نور هم بالا شي او ان الحق بیا د وینو داری وای ان الحق بیا د وینو داری وای د منصور غوندې چې څوک 50 شهدا شي چې طلب او جذبه څوک لري وقابه چې طلب او جذبه څوک لري وقابه مقدر به کامیابی د هغې چا شي